یو دقیقه ویډیو پاس مه بیایه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ای ځوانه، وړوکی پیغام درته لرم. د الله جل جلاله دپاره کنځا مه کوه. او ای ځوانه، ته چې په دا ټیک ټاک کې ګرځې، برهنه یا لوڅې ښځې ګوري، دا ستا د سترګو زنا ده. له دې نه ځان وساته. موږ او تاسې الله جل جلاله دې دنیا ته د عبادت دپاره رالیږلي یو. معززه وروره، معززې خورې، الله ته ورتلونکي یو، الله ته د دغه هر څه جواب ورکوونکي یو. هیله کوم داسې اعمال وکړه چې الله ته خوښ وي. ټوله نړۍ خفه که، الله جل جلاله له ځان نه خوشحاله که. په ځوانۍ کې توبه ویستل د پیغمبرانو کار دی. په ځوانۍ کې توبه ویستل د پیغمبرانو کار دی. یو ظالم زمری هم که زوړ شي نو پرهیزګاره شي. هیله کوم ځان نه هغسې مسلمان جوړ که کوم چې الله جل جلاله ته خوښ وي. معززه وروره، معززې خورې، دا دنیا دوه ورځې ده. دا دنیا خلاصېدونکې ده. دا عمر تېرېدونکی ده. الله جل جلاله ستا دغه ټول عمر له تا نه پوښتنه کوي. ځواني دې په څه کې تېره کړه؟ په ځوانۍ کې دې څه وکړل؟ ځان سره فکر وکړه چې تا نن د الله دپاره څه وکړل. الله دې له ځان نه راضي کړ او که نه؟ نو د الله جل جلاله دپاره په ځان کې د منافقو صفت مه پیدا کوئ. د منافق اولین علامه دا وي چې کنځا کوي. له کنځا پرهیزګارۍ وکړئ. ولې د چا خور مور ته، ولې د چا ناموس ته کنځا وکړئ؟ ولې له الله نه ډارېږئ؟ ولې قوم پرستی، ولې سم پرستی؟ نه، الله پرستی وکړئ. له الله وډار سئ. دا دنیا دوه ورځې ده. نن وي که سبا وي، موږ ځو.